سلامونه دوستانو، څنګه پوه شو چې زموږ ماشین انجکټران خراب دي یا تیل سم نه پمپ کوي انجکټران یې؟ د دې څو دغه لري حالته لري. یو دا دی چې ماشین ریږدي، لرزه کوي، او بل دا دی ګوره راځئ دلته شاته وګورو د دغه ځای چې دود راوځي دا دودکش چې دی دا ډېره لرزه کوي، ریږدي، داسې لرزه کوي. دا د دې وجې دی چې تیل انجکټران چې دي یا دغه ستنې چې دي و ماشین ته په صحیح ډول دغه تیل نه پیچکاري کوي. نو کله چې تیل و ماشین ته و یا انجن ته ونه رسیږي هغه لرزه پیدا کوي او شور سره ماشین خپل حالت د لاسه ورکوي. نو دا هغه عوامل دي چې تاسې کولی شئ په دې باندې پوه شئ چې ستاسې د ماشین انجکټران یا هم ستنې خرابې دي او یا یوه ستنه خرابه ده یا دوې ستنې خرابې دي او یا هم سم تیل نه پمپوي یا نه پیچکاري کوي و موټر ته. نو دغه دوه عامله دي چې تاسې کولی شئ په اسانۍ سره ووینئ خپل په موټر کې. یو دا دی چې ستاسې انجن ډېر لرزه کوي، بعد لرزه کوي، او بل دا دی چې د کوم ځای دود راوځي هغه هم شوري، ځکه چې دا ستنه په هر بار سره دوی تیل هلته پمپوي څک 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 په دا ډول. نو کله چې دا هلته منظم ورنه رسېږي انجن غیر عادي حالت ترلاسه کوي او غیر عادي حرکات کوي او د دې باعث کېږي چې انجن لرزه ولري.